یاست د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو، په دې هیله چې رک روغ واوسئ. ګرانو، نن به درته د اور او مینې ناول شپږمه برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تېره برخه کې مو واورېدل چې غوټۍ سولې ته په ځیر ځیر کتل او بیا یې په غوسه او په خندا ورته وویل: ای څه خبره ده، څه فکرونه کوې؟ د مینانو په څېر فکرونه کوې؟ د چا څېره دې د خپلو سترګو په کتابچه کې نقاشي کوله؟ سولې ژر بېرته په بالښت تکیه وکړه. مور ته یې وکتل چې په ځیر ځیر ورته ګوري. بوسه په دروازه کې ولاړه ده. په خندا یې ځواب ورکړ: په دې کتاب کې جالبې او مهمې پوښتنې شته. هغې ته حیرانه شوم چې د کانکور په ازموینه کې به یې څنګه حل کوم او د خپل خوښې پوهنځي ته به بریالی کېږم. نالوستې غوټۍ وخندل، د سولې په لور ور روانه شوه. سوله یې په غېږ کې ټینګه ونیوله او ویې ویل: سولې لورې، اورېدلي مې دي چې ډېرې لوستې نجونې ژر مینېږي. نو که په چا دې زړه بایللی وي، غوټۍ مور ته دې حتماً ووایه. هسې دې هم پلار ویلي چې سولې لور ته مې وایم چې په خپله خوښه واده وکړي. سولې وخندل او ویې ویل: نه ادې، ته هم څنګه فکرونه کوې؟ زه د درس غم کوم او ته د واده. د سولې خبره نه وه خلاصه شوې چې غوټۍ یې خبره پرې کړه او ورته یې وویل: ګوره سولې، پلار دې چې کومې خبرې وکړي عملي کوي یې هم. سولې وخندل، خندا یې بیخي ډېره کړه. غوټۍ ورته وویل: سولې، ګوره چې ستا په زړه مې خبره وکړه، څنګه خاندې او خوشحاله یې، خو ګوره د پلار یوه خبره دې له هیره ونه وځي. سولې په خندا او حیرانتیا وویل: ادې، کومه خبره؟ مور یې ورته وویل: سولې لورې، پلار دې وایي چې سوله لوستی ځوان او په داسې کورنۍ کې ورکوم چې ښه مالدار او شتمن وي. سولې په غوسه وویل: پلار مې عجیبې خبرې کوي. شتمن کور دې ورک شي، هره ورځ به ډله ډله مېلمانه راځي او زه به ورته چای او ډوډۍ تیاروم. دومره مې له وسه نه کېږي. زه غواړم پوهنتون ووایم او له واده وروسته ځان ته دنده پیدا کړم. غوټۍ وخندل او ویې ویل: سولې لورې، په کوم لوستي او غریب ځوان مینه شوې چې ستا خوښ وي، موږ ته یې هم ووایه. سولې وویل: نه ادې، هېڅ خبره نه ده. سوله ستا لور ده، په هر عادي ځوان نو نه مینېږي. شمشاد خپل کتاب میده میده لوسته او قدمونه یې اخیستل. یو وخت یې پام شو چې په کتاب لوستلو ان د کندوز سیند څنډې ته یې ځان رسولی دی. شمشاد خپل کتاب میده میده لوسته. د سیند په غاړه په یوې غټې او سپینې تیږې کېناسته. هغه 2 شپې وړاندې له سولې سره د یو ځای کېدو خوب لیدلی و. مخ یې روانو اوبو ته راواړوه. بیا یې خپل خوب ورته وویلې.
مرغانو د ژمي په دې ساړه موسم کې ډول ډول غږونه کول. اوبه چې تر پخوا په سیند کې کمې شوې وې په تیږو به چې لګېدې یو ډول سندریز غږونه ترې وتل. موسیقۍ یې خپروله، کتاب یې خلاص کړ، یوه پاڼه درس یې زده کړ، بیا یې جیب ته لاس کړ او تلیفون یې راوویست، غوښتل یې وګوري چې ساعت څو بجې دي. خو یوه ټپه یې ذهن ته راغله، په هغې پسې بله ټپه د شونډو په څوکو تېره کړه. بیا یې سوله یاده کړه، کتاب یې بېرته بند کړ، سر یې په زنګنو کېښوده، ځان یې په خپله کورتۍ کې راپټ کړ. څو شېبې همداسې تېرې شوې، د تلیفون په پیغام خونه کې ګوته کش کړه. سولې ته یې په پیغام کې ولیکل: خاورې به درس زما په یاد شي، کتاب په لاس یم، میسجونه درلیږمه. پیغام یې سولې ته ولېږه، په هوا کې د کارغانو غږېدل، کاغ کاغ یې کاوه. شمشاد له ځانه سره وخندل او ویې ویل: ما لا د ژمي د سون توکو غم نه دی خوړلی، خو کارغان بیا واوره غواړي. کتاب یې بیا خلاص کړ او په همدې سپینې تیږې ناست او د سیند په غاړه یې درس پیل کړ. پوره 2 ساعته یې درس وویلې. د سیند د غاړې ساړه باد یې غوږونه وریخ کړل. کتاب یې بند کړ، بېرته د غره ډډې خواته روان شو. ژمی و او ونو خپلې شنې جامې ویستلې وې، پاڼې یې نه درلودې، ځکه ډېرې لرې سیمې هم د شمشاد د سترګو له نګکه ښکارېدې. کیڼ اړخ ته یې خپل مخ ورواړاوه او د بغلان د بورې فابریکې لوړې او لویې ودانۍ ته یې وکتل او ویې ویل: دا فابریکه ښه بوره نه جوړوي، هسې نړیوال شهرت لري، ځکه د دې فابریکې بوره دومره خوږه نه ده لکه د سولې. نو سولې وروسته له غرمې 2 بجې د شمشاد پیغام وکوت. د هغه ټپه یې ولوستله، په زوره زوره یې وخندل او خپلې کوټې ته ننوته. ورځې بېګا کېدې او شپې سبا کېدې. د شمشاد 5م ورور نومیالی چې 3 کاله یې په ایران کې وتلی و، د توریالي له مړینې له خبرېدو وروسته بېرته خپل هېواد ته راغی. ملالۍ وویل: زویه ښه شو چې راغلې، بیخي خوب نه وړلم، ځوانیمرګ زریالی او توریالی مې یادېدل، ته مې هم یادېدې، دعا مې الله قبوله کړه. نومیالی له غم ډک ناست، سترګې له ژړا ډکې ډکې کېدې او ویې ویل: ادې یادېدل خو پکې شته، زه هم په ایران کې خوښ نه وم، د پردي وطن مسافري او هلته مزدوري کول اسانه نه ده. ټوله کورنۍ مې یادېده. بیا یې له خپله ځایه پورته شو او د ملالۍ په زنګانه یې سر کېښود. یوه شېبه غلی څملاست، بیا یې وویل: ته مې ملالۍ ادې بیخي ډېره یادېدې. 10 ورځې نورې هم تېرې شوې. په دې ورځو کې شمشاد او سوله د پخوا وختونو په پرتله ډېر بوخت و.
دواړو په ځان شپه ورځ یوه کړې وه، درس یې ویلې چې په کانکور ازموینه کې ډېرې نمرې ترلاسه کړي او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. بله شپه ټول په کور کې ناستو. بریالي وویل: شمشاده، ته دې زده کړې کوه. بیا یې د ننګیالي، نومیالي، شمشاد او ملالۍ سترګو ته وکتل. هېچا هېڅ هم ونه ویل. بریالي وویل: توریالی لالا دې خدای وبخي، لاس او پښې به یې کولې. سږ کال د پاچا ځمکه کې غنم هم هغوی خپله کښت کوي. نومیالی هم له ایرانه راغی. شمشاد ورورک هم ښایي د کانکور په ازموینه کې بریالی شي، ځکه ډېر درس وایي. زه پرې باور لرم، نو لګښت مو زیات او عاید مو کم شو. ملالۍ په خپل ځای کې وخوځېده. په تریو تندي یې بریالي ته وویل: هلکه، کومه خبره خو کوې؟ شف شف مه کوه، خبره دې سپینه وکړه. شمشاد وویل: ملالۍ ادې، بریالی خبره په نیمه کې کوي، خو زه په یوه نیمه هم نه پوهېږم. ټولو وخندل. بریالی یوه شېبه چوپ شو. بیا یې وویل: زه یوه خبره کوم، راباندې غوسه نه شئ. ملالۍ نوره هم غوسه شوه. تندی یې ګونځې وکړې. وچله یې تروش نیولی و. پوهېده چې بریالی کوم تصمیم نیولی او غواړي کومې خوا ته لاړ شي. بریالی غلی شو، خو شمشاد وویل: ادې، ته یې پرېږده چې بریالی څه وایي. ملالۍ د وچې شیرینۍ قاب ځان ته رانږدې کړ. یو شیرینک یې خولې ته واچوه او د شنه چای پیاله یې شمشاد ورته له ترموزه ډکه کړه. ویې ویل: اورم، ووایه. بریالي وویل: مورې، د کور روزګار مخ ته وړل اسانه کار نه دی. کښت او کار هم نشته. وروسته تر دې به څه کوو او څه به کېږي. ملالۍ خبرې ور پرې کړې. په غوسه یې وویل: هلکه، څه غواړې ووایه. د بریالي له سترګو څو څاڅکي اوښکې راغلې. ژر یې وچې کړې چې ملالۍ یې ونه ویني. بیا یې ویل: که مو خوښوي، که مو خوښوي، که مو خوښوي. دا خبره یې څو وار تکرار کړه. اخر شمشاد ورته وویل: لالا، ته ووایه چې څنګه کار دی او په څه شي کې مو خوښه غواړي. بریالي سوړ اسویلی وویسته. ورو یې وویل: زه غواړم چې ستاسې په خوښه د روزګار د چلولو لپاره ملي اردو ته لاړ شم او په حکومت کې دنده وکړم. که 15,000 افغانۍ زه کور ته هره میاشت راولېږم، نو چانه به نه پوروړي کېږو. بیا یې وویل: د توریالي لالا د ګور او کفن پیسې مو چې له جانباز اکا په پور اخیستې، هغه به هم خلاصې کړو. شمشاد وخندل او ویې ویل: هو، د جانباز اکا پیسې که ژر بیرته ور نه کړو، د ورځې به 5 واره راځي او هر ځل به 6 کپۍ نسوار هم خولې ته اچوي. ټولو وخندل. ملالۍ هېڅ هم ونه ویل، خو نوره هم غوسه شوه. وروڼه یې ټول همغږي وو چې بریالی دې ملي اردو ته لاړ شي. ملالۍ
په خپل ځای کې نیغه کېناسته او ویل هلکه بریالیه دا خپلسري تصمیمونه منیسه چې ګټه نه کوي. بیا یې وویل زریالي او توریالي هم زما ونه منله، آخر خو دې انجام ورته ولیده. خبرې ټولو بس کړې، 3 ورځې نورې هم تېرې شوې. سولې شمشاد ته پیغام را لېږلی او پکې لیکلي وو چې باید نن په تلیفون خبرې وکړو. سولې د شمشاد د لیدو مینه د تلیفون په خبرو هم ماتوله. شمشاد بیا د سیند غاړې ته لاړ، کتاب یې ولوست، تلیفون یې وکوت چې پیغام ورته راغلی. شمشاد مخکې له دې چې پیغام خلاص کړي بیخي خوشحاله شو. پیغام یې وکوت، ژر یې د سولې شمیرې ته زنګ وواهه. سولې د شمشاد تلیفون پرې کړ. لږې شېبې تېرې شوې، د شمشاد تلیفون ته یې زنګ وواهه. تر ستړي مشي وروسته سولې شمشاد ته وویل ای شمشاده د کانکور ازموینه را ورسېده، ته د کوم ولایت پوهنتون انتخابوي؟ شمشاد وخندل او ویل زما سولې، زه ټول د بغلان پوهنتون پوهنځی انتخابوم. سولې ویل ښه، خو زه د کابل پوهنتون انتخابوم. شمشاد وخندل او ویل دا خبرې دې نه منم، ته پرته له ما هلته کله اوسېدی شي؟ سولې پوښتنه وکړه ولې شمشاده د بغلان پوهنتون ټاکي او ولې له بغلانه لرې نه ځې؟ شمشاد لومړی چوپ شو، له ځمکې غږ ووت له شمشاد نه. بیا سولې پرې راغږ کړ لکه چې ځواب مې نه لري. شمشاد وویل نه، خو که د بل ځای پوهنځي ته بریالی شم نه یې شم ویلی. او ویل زریالی او توریالی لالا مې مړه شول، نومیالی لالا مې هم له ایرانه بیرته راغلی، دلته اوزګار ګرځي. د پاچا کاکا ځمکه هم را روان کال موږ ته په اجاره نه راکوي چې غنم پکې کښت کړو. بریالی، ننګیالی او نومیالی لالا هم وزګار دي، نو بل ولایت کې زه کله پوهنتون ویلی شم؟ سوله له خپلې پوښتنې د دې خبرو په اورېدو پښیمانه شوه او ویل سمه ده، زه هم د بغلان پوهنتون انتخابوم چې له خیره یو ځای واوسو. د توریالي د مړینې 2 میاشتې تېرې شوې. جانباز په هغو 10,000 افغانیو پور پسې د بریالي دوی کور ته ورغی چې د توریالي د مړینې په شپه یې ترې په پور اخیستې وې. جانباز بریالي ته په تروش تندي وویل د توریالي د مړینې 2 میاشتې تېرې شوې، زما د پیسو غم مو ونه کړه لکه چې خوړلي مو ګڼلي دي. بیا یې یوه کپه شنه نسوار خولې ته واچول، پوزه یې کش کړه، د لونګۍ شمله یې شاته واچوله او ویل بریاله بچو مه خفه کېږه، ماته هم پکار دي. بریالي 1 ساعت ورته غږېده، اخر یې په پټه غاړه جانباز اکا قانع کړ چې پور یې څو ورځې وروسته ورکوي. د همدې ورځې په سبا بریالي ډېر فکرونه وکړل چې له کومې لارې د جانباز اکا پور ورخلاص کړي. یو وارې فکر دا و چې یو جریب ځمکه به ورته خرڅه کړي
او د جانباز پور به ورکړي. بیا یې سوچ وکړ که دا کار وکړي نو تربوران به یې ورته وایي چې بریالي دوی د پور له امله د پلار هډوکي خرڅ کړل. بریالی په همدې ورځ له ننګیالي او نومیالي سره هم مشوره وکړه چې دی به ملي اردو ته لاړ شي څو د کور اړتیاوې پوره کړي او د جانباز پور هم ورخلاص کړي. کلي کې یو ملګري سره مشوره وکړه چې غواړي ملي اردو ته لاړ شي. ځینو نږدې ملګرو یې ورته وویل په شمشاد مو پام وي، زده کړو ته یې هڅوئ، بې پروایي ونه کړئ. شپه شوه، بریالی، ننګیالی، نومیالی، شمشاد، ملالۍ او د کورنۍ ټول غړي یې سره کېناستل. نومیالي چې کوژده کړې وه واده یې پاتې و، مور ته یې په خندا وویل ملالۍ ادې زه غواړم چې د خسر کور ته مې لاړ شم. مور یې سمه ده ونه ویل، خو د سر په خوځولو یې ورته اشاره وکړه چې سمه ده. نومیالي بریالي ته وکتل. شمشاد وویل نومیالی لالا لیمې ورېندارې راته 2 میاشتې مخکې ویلي وه چې نومیالي پسې خفه شوی یم او کله چې راغی بیا ته هم ورسره راشه. ننګیالي وویل هو لیمې ورېندارې په ما هم ټینګار کاوه چې ته هم بیا له نومیالي سره راشه. بریالی په خندا شو، لاسونو ته یې پلک ورکړل، بیا یې وخندل او ویې ویل لیمې ما ته ویل که نومیالی ته له ځانه سره را نه وستې نو هېڅ ورسره نه ګورم. نومیالی په شونډو کې موسکی شو. کوټه کې د کورنۍ ټولو غړو ته وکتل. د ښي لاس غټه او د شهادت په ګوته یې خپل بریتونه کش کړل. د لاس په ورغوي د چای خالي پیاله ټپوله. بریالي چې د ملالۍ تندي ته یې وکتل پوه شوه چې ډېره غوسه ده. غونج په خپل ځای کېناسته. خپل غځولې پښې یې راټولې کړې. نومیالي ته یې په سترګو کې اشاره وکړه چې غلی شه، خو هغه پوه نه شو. شمشاد نومیالي ته وکتل او ویې ویل ملالۍ ادې نومیالی لالا څومره خوشحاله دی. بیا یې کټ کټ وخندل او ویې ویل نو د چا څنګ ته ورځي، لیمه ورېندار په ته ګرانه ده، خو په لیمې بیا نومیالی بیخي ډېر ګران دی. ملالۍ په غوسه ویل سمه ده ټول لاړ شئ، نومیالی به لیلا وي او تاسو یې دیره. بیا یې وویل خلک به دا متل درپسې وکړي، یوه لیلا لس یې دیره. بریالي وویل سمه ده ملالۍ ادې زه نه ځم. بیا یې وویل ما ته به ادې سبا اجازه راکړي، زه نو ملي اردو ته ځم، مجبوریت دی له ښې ورځې نه ځم. ملالۍ بریالي ته وکتل، سترګې پرې ور رډې کړې، له غوسې تور او شنه واوښته. بیا یې وویل بریاله ځوان یې، وینه دې ګرمه ده، الله جل جلاله روزي رسان دی، خیر دی، ښه ډوډۍ به نه خورو، وچه او لمده به خورو، ماشومان به دې در باندې راټول وي. شمشاد بریالي ته وویل ادې رښتیا وایي، تا نه دي اورېدلي چې د کور ګټه د لاهور ګټه ده، همدلته کار کوه لالا. اردو څه کوي، د هېواد وضعیت کړکېچن دی، تاوتریخوالی ډېر شوی، جګړو زور اخیستی، ملي اردو دنده ډېره خطرناکه ده.
بریالي چې خپلې سترګې د کوټې په چت کې ګنډلې وې، شمشاد او ملالۍ ته یې وکتل. پوه شو چې د ملالۍ غوسه کمه شوې. بیا یې وویل تاسو ولاړ شئ او ماته هم سبا اجازه راکړئ چې زه هم په خیر لاړ شم. ملالۍ سوړ اسویلی وویسته، په مخ یې اوښکو لارې جوړې کړې. د کوټې قالینې ته یې کتل، د خپل لوی کتان ټیکري په یوه څنډه یې اوښکې پاکې کړې. ویې ویل بریاله زویه، تر تاسو زه ډېر اندېښنې کوم چې د کور اړتیاوې به څنګه پوره کوو. د نومیالي واده ته به کله تیاریږو، د شمشاد پوهنتون به څنګه شي، او داسې نورې ستونزې. خو پوهېږې ګرانه زویکه، زړه مې نور ارې دی. د غمو زغم نه لرم. د ځواني مرګ، توریالي او زریالي مرګ مې ملا راکوپه کړه. سترګې مې د پخوا په څېر دید نه کوي. که په سترګو هره شیبه نه ژړم، خو زړه مې هره شیبه د ژړا کوربه وي. د زریالي او توریالي میرمن او اولادونه راته پاتې شول. د هر یوه میرمن چې وینم زړه مې قلم کیږي. خدای مو دې پاتې ژوند ښه لري او زما له زړه خبره مشي. د ملالۍ خبرې نه وې خلاصې. بریالي بیا ورونو ته وکتل، هېڅ یې ونه ویل. سر یې وخوځاوه. ورو یې له ځانه سره وویل نو څنګه وکړو مورې، ټولې لارې بندې دي، دومره ځمکه هم نشته چې کښت یې کړو او اردو ته لاړ نه شم. نصیب به مو همدا وي ادکې. ملالۍ زړه نازړه وویل سمه ده بریاله زویه، زما زړه نه دی، خو ته چې ډېره شله یې اجازه درکوم، خو ژمنه به راسره کوې چې جګړې ته به نه ځې. ننګیالی په خپل ځای کې وښورېده، ورغبرګه یې کړه. سمه ده مورې. بریالی لالا خو تر 10م ټولګي پورې ښوونځی لوستی دی، هلته به له خیره بریدمل شي. کومه ښایسته شوبه کې به دنده ترسره کوي. بیا یې په کړس وخندل او ویې ویل ملالیه دې که کومه شوبه کې اوړي یخ سوری او ژمی ګرمې بخارۍ ته تیر کړي، داسې به تیاره او ښایسته شي چې والله که یې زه او ته وپېژنو د 14 کلن ځوان په څېر به شي. نومیالي وویل بریاله لالا، ګوره اردو کې ستا په څېر چالاک او ځیرک خلک ښه چلیږي، ستا خو هسې هم خوله او سترګې خبرې کوي، هلته هم همداسې اوسه. ځان تکړه کړه. د ملالۍ په سترګو کې یو عالم خبرې وې. په زړه کې د دنیا پراته غمونه ښکارېدل. وطن هم ډېرو غمونو کمزوري کړې وه، خو بریالي ته یې اجازه ورکړه چې ملي اردو ته لاړ شي. شپه ملالۍ همداسې په اندېښنو تېره کړه چې سبا یې زوی ترې بېلېده او ملي اردو ته ته. خو نومیالي دا شپه ښه په خوشحالۍ تېره کړه، ځکه چې سبا یې د خسر کور ته روان و او شمشاد بیا پرته له دې هر څه خوښ و. د سهار 7 بجې بریالي ځان تیار کړ چې ملي اردو ته وخوځېږي. کور کې ټول ورته راټول شول. بریالي له خپلې میرمنې سره مخه وکړه. نومیالي او ننګیالي سره یې مخخې ته چمتووالی ونیوه، خو شمشاد ته یې ویل باید د مرکزي بغلان تر ښاره یې ملتیا وکړي او ورسره ګډ تر هغه ځایه لاړ شي.
ملالۍ نه غوښتل چې بریالی خفه رخصت کړي. د مخخې په موخه یې د بریالي خواته ورغله. د هغه په غاړه کې لاسونه واچول، بیا یې غیږ کې کلک ونیوه. څو شېبې همداسې ولاړ پاتې شول. د کورنۍ ټولو غړو ورته کتل. ملالۍ په خپلو دواړو لاسونو د بریالي مخ په لاسونو کې ونیوه. هغه یې لومړی په مخ او بیا یې په تندي ښکل کړ. د مخخې د مراسمو چمتوالی یې ونیوه. عام دود د بغلان په دې پښتون میشته سیمه کې د مخخې لپاره موجود و. کله به چې څوک لرې مسافرۍ ته تلل، دا دود به و عمر خوړلو میرمنو ترسره کاوه. ملالۍ له خپلې کوټې قرآن کریم راواخیسته. مخکې له دې چې ترې پوښونه لرې کړي ښکل یې کړ. د حویلۍ په دروازه کې ودرېده. درې وارې بریالی ترې لاندې یو خوا او بل خوا تېر کړ. مخکې تر تګه ملالۍ بریالي ته وویل: په بیک کې مې درته کلچې او د غنمو نینې ځای پر ځای کړي دي. که چیرې وږی شوې نو ویې خوره. بریالی روان شو. د ملالۍ په لاس کې له اوبو ډکه یوه پلاستیکي زړه کوزه کږه وه. بریالي پسې یې اوبه وشیندلې څو په مخه یې رڼایي شي. د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو، د اور او مینې ناول شپږمه برخه همدومره و. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.